السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپله د فیسبوک آی ډي د ټول عمر لپاره راجسټر کړو. ملګرو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې په اوس وخت کې د فیسبوک آی ډي د خرابېدو هم دا نګړې سبیل کېدو پېښې بیخي زیاته شوي دي. نو زیاتره کسان چې ماته میسیجونه کوي چې زما آی ډي خرابه ده، زما آی ډي فوټو سیل ته راغلی ده، زما آی ډي ډیسیبل ده او زما آی ډي نور کوم مشکلات راغلي دي، هغه ټول ملګرو ان شاء الله په دغه ویډیو کې تاسو حل کیږي. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته په ګارانټۍ سره وایم چې په دې ډول تاسو خپل د فیسبوک آی ډي رجسټر کړئ، تاسو کول شئ چې تاسو آی ډي په ټول عمر بیا نه بلاکیږي. که څوک در باندې سل ریپورټونه هم وکړي نو بیا هم نه بندیږي او نه بلاکیږي، او که بند هم شي ملګرو ریسیبل هم شي، تاسو د فیسبوک د پیسې کوم غلط کار وکړئ نو په تاسو په یو څو دقیقو کولی شئ چې بیرته آی ډي همدغه طریقه بیا جوړه کړئ. نو ملګرو زه ویډیو شروع کوم، مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم تاسو ته هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او ملګرو زیات کسانو بیا غوښتنه کړې ده چې زموږ په آی ډي باندې شین ټیک مار څنګه لګولی شو. ملګرو شین ټیک مار لګولو لپاره زه ښه طریقه اوس تاسو ته نه ښایم، زه بله طریقه تاسو ته درښایم. شین ټیک مار لګولو لپاره فیسبوک یو شرط یې ښیي، هغه داسې چې تاسو باید د فیسبوک یو شرط پوره کړئ چې 15,000 ملګري پوره کوئ. خیر که هغه پوره هم نه وي، خو تاسو باید تاسو د فیسبوک آی ډي یا پیج 10,000 فالوورز یا 10,000 لایکس پوره وي. که پیج وي که پروفایل وي، تاسو آی ډي باید 10,000 فالوورز پوره وي، نو تاسو بیا هغه شین ټیک مار پرې لګولی شئ. خو هغه افغانستان کې کار نه کوي، په بهر ملکو کې کار کوي. او ملګرو په دې ویډیو کې تاسو درښایم چې ان شاء الله دغه طریقه د ویډیو په اخر کې درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو په دې طریقه باندې په افغانستان کې هم آی ډي رجسټر کړو. نو ویډیو تر پایه وګورئ، راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته، فیسبوک به خلاص کړم. چې فیسبوک به خلاص کړئ په دریو خطونو به کلیک وکړئ. کله مې دلته کلیک وکړم ملګرو نو تاسو به اوس لاندې راشئ. لاندې چې کله راغلی ملګرو دلته به تاسو په د سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ اپشن باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به تاسو دغه سرچ اپشن راځي، پرسنل انفارمیشن په دغه اپشن باندې کلیک کړئ. او دلته ملګرو آیډنټیفای کنفرمیشن په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. او دلته ملګرو تاسو به خپل هیواد انتخابوئ. لومړی کنفرم یور آیډنټیفای آیډنټیټي په دغه اپشن چې تاسو کلیک وکړئ دلته ملګرو تاسو خپل هیواد سلیکټ کړئ، خپل کنټري. ملګرو په اخر کې تاسو ته ښایم چې افغانستان کې څنګه موږ کارولی شو یا نه. دلته ملګرو تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ، کوم ملک چې تاسو هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. دا د ملګرو ما هیواد ملک انتخاب کړ. اوس به تاسو د کنفرم آیډنټیفای په دې اپشن کې کلیک کړئ. دلته ملګرو تاسو ته راځي یوز ټو فیکټر اپشن به تاسو لومړی پوره کوئ. دغه اپشن به تاسو پوره کړئ. دلته به تاسو ملګرو وایي چې تاسو ټیکسټ میسیج یعنې تاسو نمبر ته به یو کوډ دی، په دوهم اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو نمبر ته به یو کوډ لشي، تاسو نمبر بدلولی هم شي، خو خیر تاسو د دویم اپشن انتخاب کړئ او په کنټینیو اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو به لږ انتظار وکړئ تر څو تاسو ته همغه شمېره چې تاسو خپل آی ډي ته ورکړئ دغه ته کوډ راشي. شپږ کوډ دی، هغه فیسبوک تاسو ته رالیږي. نو لږ ورته انتظار کوو تر څو هغه کوډ راشي. دا د ملګرو کوډ راغی، د کوډ داخلوم یو ځل. نو ملګرو کله مو چې دغه کوډ انیبل کړ تاسو به نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو دې سره تاسو به اوس د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ داخل کړئ. هغه پاسورډ تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته ورکړی دی نو هغه پاسورډ به داخل کړئ. ملګرو اوس کله چې تاسو پاسورډ داخل کړئ په فینش اپشن چې کوم ښکاري په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو کله مې دلته کلیک وکړم ملګرو اوس به تاسو د لږ سرچینګ وکړئ. دلته به اوس تاسو د لومړی اپشن کمپلیټ شو، د دوهم اپشن پرسنل آی ډي اور نوټرایزینګ ډاکومنټس په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. د دوهم اپشن کوم ښکاري. نو کله چې ملګرو تاسو دلته کلیک وکړ نو تاسو ته ملګرو دغه ډول انټرفیس دلته به تاسو ملګرو اپلوډ یور آی ډي په دغه اپشن د لومړی اپشن ښکاري په دغه باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو دلته کلیک وکړ او په نیکسټ اپشن به اوس کلیک وکړئ. ملګرو دلته اوس تاسو ته راځي ګورئ دغه انټرفیس دی راخلاصي دغه صفحه. ملګرو دلته تاسو ته راځي پاسپورټ، ډرایور لیسنس، نیشنل آی ډي کارډ، سی مور. ملګرو که دغه آی ډي کارډونه هر یو تاسو سره په هر یو تاسو خپل آی ډي رجسټر کولی شئ. نو زه ملګرو ټول نه اول راځم په پاسپورټ باندې کلیک کوم. زما سره پاسپورټ دی. پاسپورټ باندې چې کلیک وکړم ملګرو تاسو په نیکسټ اپشن کلیک کړئ. او دلته به د خپل پاسپورټ څخه یو عکس واخلئ. خپل پاسپورټ به دې ډول سره سکین کړئ. همغه عکس تاسو ورته اپلوډ کړی دی زه به دلته هم سکین کړئ. کله چې سکین کړم ملګرو په لاین آی ډي وین دین فریم په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ.
ملګرو تاسو چې کله دلته کلیک وکړئ د لاندې ځای کې سرچینګ روان دی په نیکسټ اپشن به کلیک وکړئ او ملګرو تاسو به اوس په فینش باندې کلیک وکړئ. ملګرو تاسو دلته وایي چې یو اناونسلی ریویو آی ډي within 40 hours یعنې له یو څخه تر 8 ساعتونو پورې ستاسو آی ډي لیدل کېږي. نو ان شاء الله دا به زر کمپلیټ شي. نو زر کمپلیټ کېږي دومره وخت هم نه نیسي. زه لږ څه خپله ویډیو دروم تر څو پورې چې دغه آی ډي رجسټر شي. ملګرو ما ویډیو سټاپ کړه دا راغلم یو څو ساعته وروسته زه ګورم چې آیا زما آی ډي څنګه شوې ده. ملګرو اوس تاسو ثبوت درښایم بالکل زما آی ډي به رجسټر شوي په دې طریقه باندې. زه راځم ملګرو اوس درې خطونو باندې کلیک کوم. نو کله ملګرو چې دلته تاسو کلیک وکړئ تاسو به لږ لاندې راشئ دلته ملګرو تاسو سیټینګ ته هماغه ډول به تاسو هغه ځای ته لاړ شئ. زه درته ښایم چې زما آی ډي رجسټر شوې ده او که نه. تاسو ته ثبوت درکوم ملګرو. ملګرو دلته به تاسو په پرسنل انفارمیشن په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. انټرنیټ هم لږ ضعیف دی کار نه کوي. ملګرو دلته تاسو ایډنټیفایر او کنفرمیشن په دغه اپشن کلیک وکړئ. اوس ملګرو تاسو وینئ ملګرو چې زموږ آی ډي کنفرم شوې ده یعنې کنفرمډ رجسټر شوې ده بالکل 100% د حقیقت. ملګرو اوس تاسو ته درښایم نو که چېرته ملګرو په دغه طریقه سره ستاسو آی ډي بیا هم که چېرته بنده شوه یا خرابه شوه بیخي ډیسیبل شوه نو دغه عکس چې تاسو ورته اپلوډ کړی دی په دغه پاسپورټ عکس باندې یا ډرایور لیسنس عکس چې تاسو ورکړی دی په دغه ځای کې بیا تاسو بیرته جوړولی شئ په ډېره اسانۍ سره. نو ملګرو ما درته ویل چې تاسو افغانستان کې څنګه کارول شئ. ملګرو دغه طریقه په افغانستان کې کار نه کوي خو هغه کسان چې هغوی پښتانه خو په زیاتره الحمدلله نورې هېوادو زیاتره شناختي ګټونه د پاکستان هېواد همدارنګه د سعودي عربستان پاسپورټونه لري نور زیات هغه لري د نورو هېوادونو پېژندګرټونه. نو په هغو سره ملګرو تاسو 100% کولی شئ دغه رجسټر کړئ. تاسو چې د کوم ملک یا کوم هېواد پاسپورټ لایسنس یا کوم بل شی لرئ په هغې تاسو خپل آی ډي رجسټر کولی شئ همغه ملک یوازې ورته انتخاب کړئ. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي که په دې طریقه ملګرو تاسو نه آی ډي ډیسیبل هم شي بیا په راتلونکي کې انشاءالله دغه باندې ویډیو هم تاسو ته جوړوم. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.